د امانت مسله د اکثر د غیر خیانت پروګرام د خلکو کې موجود دی، نو د باره کې به خبره ان شاء الله کیږي. دا دومره مهمه موضوع چې تقریبا 14 آیتونه د دې مضمون باره کې الله نازل کړي دي، او زموږ د رسول الله په حدیث کې چې کله انسان نظر بند کی تقریبا 10 احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موضوع دی باره کې لشي خلکو د امانت لحاظ ساتي او د امانت لسب کې اثر دی او یو فواید. عبد الله بن عباس فرمای وی القرآن امین علی کل کتاب قبله، د دې قرآن نه چې مخکې څومره کتابونه او صحیفې نازلې شوي دي دا قرآن په هغه ټولو باندې امین دی. دغه مسلې پوره موږ له تشریح کړې ده او د نشنا خبره ابن عباس شپ کړې ده وی که یو سړی غریب یو که یو سړی مالدار یې زمونږ الله هغه دا رخصت نه ورکړي چې امانت د ځان سره وساتي، بلکې دا خپل ځای له رسول وکړ دی. هغه خبره دا هغه ارسه ابي عبد الله بن سالم ابن سبلان فرمای هغه چې عائشه رضی الله عنها تعجب کو د رسول الله په امانت تر دې پورې چې په کم کیفیت باندې رسول الله او داس کړي دي د منظر لپاره هغه به موږ له تشریح کوو اسنه چې بدی کې خیانت رانی شي چې زموږ نبی بدی کیفیت باندې اوپر اخسته او بدی کیفیت باندې اوپر اړول او بدی کیفیت اندامونه منځل او بدی کیفیت به ځم پاره غولو. ابي زراره فرمایي امر محمد رسول الله نو ریدلی عليه السلام د الله نبی فرمایي چې مونږ کله یو انسان په یو شی باندې مقرر کو هغه به دستنی په اندازه باندې خیانت وکي یا داغینه خطه یا پورته په ورځ قیامت به ودی شری د خپل استن ربوګ غړي او د الله مخله به راوړي او د دې کوناټو سره به ورته الله یو بیرغ لګولې لواء الغدر د دوکي بیرغ چې دې شری پستن کې دوکا کړي د سره امانتو دستن په اندازه باندې ولې نه ودا خبره چې کله رسول الله وکړه د انصار نه یو تور سړی واغه ودرې د ویلې اې د الله نبی تاسو به دې شي مقرر کړی ما د خپل لوز ذمہواری د زمانه والا دا غو نشم کولای وېزه کته د شی ویلې دي چې کله موږ یو څوک یو شی باندې مقرر کو به باغی کې خیانت وکړي موږ الله به ته پوښتې کې یو دا ډېر لوی جرمي و او ما د شی ویلې دی اوس مو یم وې دې خو ما اوس نه راځي کې دې چې زمانه به کې کمای زته و چې زدا شنشم در سره کولای اې دې امانت یوسف دې ځان سره یاد ساتي. کله چې انسان د امانت لحاظ ساتي یو دا چې د انسان د ایمان کمال دی او د انسان د اسلام خوبی ده. تر یو سړي امانت درکې چې دا خپل ځل ورور سوا یې خبره ده یې بچیره یې به تور مسلمان ده یې بل مسله ده یې بل او تا اغیز له ورسو ته په دې باندې خوشاله شې چې ساده ایمان پوره ایمان دی کته په کې چرته کمی زیته وګنو په دې ویریږي چې ایمان دی نشته یې نیمګړی دی. دویم د اسمه اسمنه د دې امانت لحاظ کړی دی اسمه الله په هر چا باندې د وس برابر بندگی کې خدا چې په کوم شی باندې الله بندگی خود لري دا هغه ادا کړی دی سوا د انسان نه چې سینې غرب وېسو چې الله زبدا امانت لحاظ ساتم ای سب کې خیانت وکي موږ څومره خیانت ګریو او درې منشه فعل به امانت کې ده د دین د اسلام محور هغه په امانت دی او دا رب العالمین د خونه په موږ تاسو باندې امتحان دی. ورس ان شاء الله د عمر صاحب خبر راځي یو سړی د شپې ډیر منځونه کوي او ډیر بزرګ دی او کیسه جامع غوستری دی. عمر صاحب فرمایي چې ګوره په دې باندې دوکه نشي چې دا خوري یو ناشنا تقریر کوي او دا عالم صاحب خوري یو ناشنا درس او تدریس کوي او دی عالم صاحب سره زما شپه راغلی او دا ټول شپه قیام الليل کو او دا جامه ډیره برابر د سنت طریقې سره پټګې دی او ګیره دی او مزیدار جامې دي نه. عمر رضی الله عنه فرمایي د سړي ایمان چې معلوماینو په امانت معلوم کا ته ورته امانت ورکو به دې ته پوښوګه چې دا وړاندېواله رسواله کنه دې کړي کله شپې ټول شپه منځونه کوي او بزرګي او تهجد کوي او دغه عبادت کوي او هغه غوښ امانت کوي اخو دې خو کې عمر سے فرمایي دا اصل لګي اجي ځان سړی عمر رضی الله ډیر نشه او خیر انسانو دین د اسلام کې څنګه الله غلي او مهارت او پوهه ور کړی و بل نشه فائدہ دار شکل انسان د امانت له حساسیت نو د دین حفاظت به کېدې شي د عزت حفاظت کېدې شي د مالونو حفاظت کېدې شي د
د انسان د بدن حفاظت کړي شي د انسان د روح حفاظت کړي شي د معارف او د علوم حفاظت د منصب حفاظت د وصیت حفاظت حتی چې د شهادت او قضا او کتابت د ټولو حفاظت الله په امانت کې کړي که یو سلی دا امانت ورګه بده کې تقدیم او تاخير وکړي نو دا امانت برباد کې او ځای کې او کچرته باغې باندې پوراواله وکړي بجې شړي کمال او راشه فایده خو ده چې په کوم سړي کې د امانت له حاجه زمونږ الله هم دغه سره مینه کوي او د قشن د خلک هم دغه سره مینه کوي کني کوي د محمد رسول الله سره د خلکو د امینه ولې و د دوستانو دشمنانو وجه دا و چې رسول الله په باب د امانت کې مشهور انسانو دشمنانو هم سره امانتونه کې خودل او بل نشه پیدا پکې دا چې هغه کمالي صفاتونه نه د زمونږ الله رب العزت د مؤمنانو صفات پم دې باندې کړې دي ولذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون مؤمنان اق انسانان دي چې هغه د لوزونو د امانتونو لحاظ کوي چې کله دا کارونه بچا کې موجود دي دا مؤمن دي کې زمونږ الله فرمایي دا مؤمن نه دی چې د امانت او د لوس پابندي بچا کې موجود دي دا په جنت ته ځي کې رب العالمین فرمایي جنت نه نشیتلې اجي ځان کړی دا او بل نشه پیدا پکې دا چې په کومه جامعه کې امانت دی په دې جامعه کې به الله خیر او برکت کړي او چې په کوم ملک کې په کوم حکومت کې په کومه جامعه کې امانت نه هدایت ساتي چې خلکو نه بزمنګ الله خیرونه او برکتونه علي دا به ذلیلی نن دا څه چې موږ تاسو باندې راغلي وجه سره چې چاله کوم امانت سپارل شوی دی کده خبره امانت دی او کده منصب امانت دی او کده امانت نمال امانت دی به ټول کې ځایواله دي محمد رسول الله فرمایي عليه السلام د قیامت په علاماتو کې وا علامه ده چې انسان سره امانت کړي وي دا به د شي استعمالي لکه مال د غنیمت تاسو نن دا ګورئ نو د قیامت علامه راغورې دی نه په کار ده ابل ورځ سړي مال ټلیفون کړو وی یو چا مال یو څه پیسې امانت راکړي دیو چا سره مې کار کولو هغه ډېر دیندار سړیو چې دا دومره زره پیسې والو دا په علاقه کې غریبانو باندې خرج کا وی ما د چا سره د ګاډي مسله کړو پای کمې زه تیرې غیسه پیسې پای کې ټول ورو لګولې الله ما په دې باندې رانی شي کوم نه رانی شي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دار چې دا کوم روپۍ ته لګول د امخ روپۍ په پیدا کوي د شړې لبه ورکه کله کله پیسې ورکه الله رسول نه مانی در قیامت علامه ده چې دی انسان د امانت راواخصو هغه ورته د دهانی کړو چې پلاني لور کده یې خپل هغه گاډي ور باندې برابر کی د یسر د قیامت علامه در منافقت علامه حدیث کې راځي بلکې داود ابن ابي هند فرمایي وېزه په عربي باندې تیریدم فقال وېد دې شی ویلې سمعت ابا هريره مر محمد رسول الله نورید ابو هريره سم نورید لیدي ابو هريره شبیر نشه فقيه صحابي تقریبا 5303 حدیث نقل شي او شت قیمتي انسان محمد رسول الله ملګرو کې يقول يا ابو هريره شبیر چې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما محمد رسول الله نورید لیدي يقول شد الله نبی ویل اول ما يرفع من هذه الامه الحياء والامانه په دې امت کې چې اولنې شی پورته کیږي هغه د خلکو نه حیا لړ شي او امانت بلړ شي تاسو نن څومره به حیا ده کګاډ لکه چې پای کې د زنانو د شی به صورت تصویران چې انسان ورته ګوري شي له حیا راځي کبه هوټل کې چرته خوراک او څنګه لپاره ډوړې لکه نه شي کیفیت باندې تصویران چې له حیا او کله قشن دي سړي کور لور شي نو باغې ځای کې د شی تلویزیون او سیډین او غیره دغه پروګرامونه وي حتی در دې پورې ملګری کې څه کوله وې دی چې سره ناسو ویغه ویل یاره دی تلویزیون کې د شو ډرامې او شینه داخله اچوي چې مونږ کله هغه ګوري قسم په الله د خپل زنانو لمغه حیا راځي وې دا غوښتل سترګې نشي کولای اصل کې دا به حیا سره دی کبه دې کې چرته حیا اول نه به دا شی ختم کړي وي دغه حیا نشي څنګه خبره کوي خو اصل لږ زره هیڅ خلکو کې خلکو له پیش کوي نو رسول الله فرمایي چې د دې امت نه به حیا او امانت اولنې وچت شي اي خلکو د رب العالمین نه د حیا او د امانت سوال کوي چې الله دې حفاظت موږ لکوا د عبدالرحمن ابن قراد نقل لي هغه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي څومره نشه خبري من صرحو و هغه څوک چې هغه دا خبره خوشاله کوي ان يحبه الله چې دې انسان سره موږ د الله مینه ورسوله او د محمد رسول الله مینه نو دا د خپل خبرو کې رښتیا وایي چې کله خبره کوي دا خبره موږ تاسو غواړو چې الله رسول موږ سره مینه وکړي ګورانه کې موږ دا وایو چې الله دې موږ سره مینه وکړي او زمون محمد رسول الله دې موږ سره مینه وکړي نو رسول الله فرمایي چې اول به د خبره رښتې عبد الله بن مسعود وزګه ویلي زندان لږه ضرورت لري هغه د انسان د شبره
تقریبا په انسان کې 8000 مرزونه دي د وزره 909 مرزونه علاج په خبره کې د ژبې کنټرول او اکثر خلک رسول الله فرمایي چې باقي دنیا کې د جهنم کې لوکړې شوی د ژبې د وجه او زموږ اوسه مشران دا متل کوي د انسان د خپل ژبه هم قلادم بلا ده نو کوم سړی چې دا خو غني چې الله رسول سره مینه وکي دا د رښتې وینا وکي یو او امانت د ادا کې چې کله وسره امانت کې خو درې شو او چې چا وسره گاوند راغی دا غسر د خروي وکي درې کارا او چا سره گاوندي دا غسر خروي چا سره امانت کې خو هغه دا کول او چې کله خبره کوي رښتیا وینا دا درې کارونه رسول الله فرمایي چې په هر ځای کې موجود شو نارینه یو کزرانه عربي او عجمي امي او عالمه د شي انسان سره بسمنګ د الله مینه او د قشان د شي انسان سره بسمنګ د محمد رسول الله مینه د الله مینه په قران باندې او په منځ باندې په ذکر باندې د الله پر رضا باندې د الله د نمونه ذکر کول باندې د الله په الله له وخت ور کول باندې د خپل جوړ د الله وړاندې او قیدونه تړل د رسول الله تابعداري او د الله سره د الله لپاره د خلکو سره مینه د ټول نعمتونو نسبت کول رب العالمین لا هغه کارونه کول چې مخکې ته يحب ټکی ذکرې د امانت لحاظه د وادي پابندي رښتې وینا دا کارونه چې کله سړی کوي نو د انسان سره بس موږ د الله مینه د دې وجه یو بل روایت کې راځي کيو سړی چې د اوړې زب جنتیو مو کو جنتینو هم دا غره د خپل ګوندې نه ته پوښوږي ګوندې ته خوشاله ده جنتینو کو ګوندې ته خپای د جهنمی دي د جنت عالمي ویل شوی وي ایمان او د مانځه خشوع او د مانځه حفاظت به پیدي مجلسونو کې نه کې نسل د فرش حفاظت د وادي پابندي د امانت لحاظه د مانځه حفاظت خلکو له خیر ورکول د قران او سنت د قانون نه ژوند تیر ول شکل د جوړول چې سره الله راځي مشکلاتو کې صبر کول انعاماتو کې شکر کول د خلک بزرګونو کې سامینه د گاونډي خوشحالي چې سړی بچي دروغونه وي فقدامني د حلال زو کوشش په معاملې کې نرمي نو کله چې انسان نه گاونډي خوشحالي بس د سر زموږ د الله مینه د جنت لورځي یو بل روایت کې راځي هغه فرمایي چې د عبد الله نه نقل لې و اول ما اور هغه چې تاسو لټوي د خپل دین الامانه او اخر هغه چې تاسو لټوي د خپل دین الصلاه هغه منځ دی او وی ویلې وړي انسانان هغه منځ نه کوي لیکن دغه انسانانو د لپاره بدین نه وجه دا چې نه به امانت له حسد نه به مانسا یو بل روایت کې دا راغلي دی وې د کعب الاحبار نه دا خبره نقل قال غفر من شي ياتي على الناس زمان د خلکو باندې بده شي زمانه راشي چې امانت به کې اوچت کړی شي او د خلکو نه رحمت لري شي رحمت امانت به بالکل ختم شي رحمت بر انسانانو لری شي او کچیر دا بالفرج او تقدیر دایو مسله به عامه شي چې ارچاله بلا سګد کړي چې راواچو او کله چې انسان چې ورکړي شي د کم شي چې دل ورکړي شي دل به ګوره به بالکل برکت او معنی چولې شي درې خبره کعب الاحبار فرمایي چې امانت به اوچت شي د خلکو نه رحمت وځي او ارڅو بل سوالونه شروع کې به مال کې به هیڅ برکت نه او دا مخکې ویل شو یو درس کې د الله رحمت راځي په دعا باندې په ذکر رب العالمین باندې د قران او سنت عمل شفقت کول د الله په بندگانو د خپل ځان تزکیه د خراب اخلاقونه تقوا څنګه پیدا کول د مور خپل احترام ساتل بدمعشي نه ځان ساتل د ګنا نه ځان ساتل انسان چې کوم خبره کوي عمل کې به اندشه را وصلی الله له وخت ورکول زمونږ د الله بندگی کول ارزه کې د قران او سنت درسونه منځ کول زکات ورکول د بدبختی اغاز به پر خودل شرک پر خودل غفلت پر خودل ډیر انسانان به غفلت کې واقع دي کله به داخله پويږي زمونږ د الله په ذات باندې پوره یقین رد الشرك والهجرت کوله د مسلمانانو د لپاره خیر خوایي په وادو باندې وفا د قران او سنت د تاثیر او رنګ اخر منګه بالکل دا رنګ نشته ابو دردا رضی الله عنه ورځ ویل ملګرو لا غوسه شو وېزمانه په الله باندې قسم شاسو په دې شکرونه کې د ایمان حلاوت زنه ګورم یو یګه وې کچرته په دې کې ایمان راغلی وي د دې په دې شکل کې یعنی مطلب د ایمان په دې خون باندې دې ځم په کړه وي دا خون په دې شکل کې مخاره کېدلې قرآن او سنت تاسو بیانو لیکن عمل کې هیڅ غیر ترمیم نه راځي الله له جړه کول او الله له سجدي کول او رښتینی توبه او صحیح ایمان خوښ پرسته پر خودل د منځه حفاظت او ذکرونه کول د الله لپاره عمل کول د محمد رسول الله تابعداري د الله په لار کې شهید کېدل زمونږ د الله رسول خبره منل قران لغه کې خودل د الله نه بخنه غوښتل د دنیا د عذابونو یریدل او د قشم د مشکلاتو باندې صبر کول او جهاد کول د رمضان د میاشتې اهتمام خاص کر د مازیګر مازنه مخه شلو رکعت مونږ کول
د الله په مخلوقات باندې شفقت د مریض تپوس کول او جمعات کې نسل او خاص کر د قران درسونه کې د شي انسان له وسمن الله رحمت متوجي نو کله چې د انسان نه امانت ختم شو الله رحمت د انسان نه ختمي دا بلری شته عمر بن خطاب فرمایي وې چې کوم سړی د شپې تهجد کې ګوره پاګه باندې دوکه نشي پورا انسان انسان دی چې هغه امانت ادا کوي او پورا مسلمان دی چې هغه نور مسلمانان دغه د لاس او دغه د جيب نه په امن څه مطلب عمر رضی الله عنه فرمایي چې سړی د شپې منځونه کې او زار د ورځې سر د شکل برابر کړي د پر ظاهري جامه باندې ګور شرطم دوکه کېږي ما به منځونه باندې بلکې تاسو به د تجربه وکړي یو امانت د سره کېږي چې د عقل حق ساتي کنه کيدي امانت له حاجه ساتو دا یقیني پوره سړی دی کني ساتو ګور دا قطن پوره انسان نه دی یعنی عمر رضی الله عنه د سړي د ایمان تلول د پر د امانت او معیار ګرځولې دي او یقین تور چې انسان په دې وخت کې به معلومیږي او به دا خبره کوله چې اے خلکو د انسان د تهجد نه تاسو متاثر نه شئ پورا امانت اگر پورا کامیابی اگر چې انسان د امانت له ساتي او د خلکو د عزتونو د خپل جبر باندې رسول الله فرمای وې چې کله به سړی د بل چا د عیبونو په شولېږي چې مړه په دې کې دا کار دی او دا کار دی او دا کار دی او دا کار دا به د خپل کور او د کلا په دې منځ کې نشه څنګه الله به دې او شرمېدا سړی تر چې مو چې لکه دې چې الله کوي ما دې پردي شریف چې د خپل جبر اخلاص کړی دوه دغه د غیبتونه خلکو له شروع کړه هیڅ په دریم بده کې نه او دا تذکرې ته کوي ته به د قرب دې منځ کې نشه الله به تعالی ذلیل کې رسول الله فرمایي وې چې کله معراج له ختمه یو قوم ولید چې قلعینو کانو په غیبه د خپل مخ او سینه تراشله ته پوس مو کې داخله څولې و د هغه انسانان چې په دنیا کې غیبت کوي عبد الله بن عمر په مجلس کې ناسو د حجاج بن یوسف بدی چا بیان کړ ابن عمر سے ورته ویلې وې کپدې کې چرته حجاج بن یوسف ناسو نو آیات دا خبره کوله شو نه د قدر رسول الله په وخت کې غیبت چې په صفت په شریک موجوده واغه دغه په یاداش باندې خپکیږي دا غیبت ته کبه کې نه به بهتان دی قران کې الله فرمایي درجه لکه مسلمان سړي چې مړ وګه سړي خوري بګر چې غیبت کړي نو دغه طریقه سره یو طریقه علماء دا ذکر کړی چې داغه مستقل بخنه وغاړي دیمه طریقه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دشنه قال کته پویږي داغه بخنه غواړم جنجال تی جوړیږي یو هغه سړی لري دی نو دوه رکعات مونږ وو کې والله له بوې چې ما معاف کو فلانه سړی معاف کا به امید در انشاء الله به تا معاف کی دغه دومره سختی را امام نووي رحمۃ اللہ علیہ به وکسان دغه نه مستثنا کړی چې دغه غیبت جایز دی یو دا چې کله په انسان کې شری نقصان دا خلکو لوي چې لکه بده کې دا جرم دی ملاکه دا د خلکو عقیده ورانه د قران او سنت دی اړي په بل طرف باندې نو دا به کته ویل سم معنی به کې نه پروي د عبد الله بن عمر باندې راځي ان نبی صلی الله علیه وسلم هغه محمد رسول الله نقل کوي و ثلاث دري خوونه دي اذا كنا فيك چې کله پتا کې موجود شي نو د دنیا کا ارڅستانه فوج تعالی بازار درنه کی څه مطلب دا درې خو چې کله پتا کې موجود شي د دنیا دا ټول مسائل سره ختم شي zarar نشي درکوي صدق الحديث یو رښتونی وینا وحفظ امانه بل د امانت له ساتل او چې کله خوراک کوي پاغي کې احتیاط کول چې نه کده حرام مال چردنی د دې وجنه کوم انسان چې حرام شي خوري رسول الله فرمایي لایق ته چې د انسان الله د جانم پور باندې وسوځي یو عمل به قبول نشي او نیک عمل په انسان کې هغه وخت پیدا کیږي چې اول په انسان کې سخای دویم به تقوی دریم د الله او د الله د رسول په خبرو باندې یقیني څلورم سره د الله نو دعاګانې غواړي پنځم حلال خوراک شپږم به دې کارونه کې ځان نه بندول وم حق وینا اتم واړو امیدونه ساتل نه هم د وخت قدر لسمه غسباب استعمالول چې عمل په قبليږي ایو لسم علم د قران او سنت او لسمه د خوف دعا هغه انسان د ګنا نه منه کیږي چې هغه د ارچا خوراک له لاس وړاندې کوي خوري د ابوبکر رضی الله عنه یو غلام و پاغه وخت کې دور باندې څه خرچه وکړه ابوبکر چې د پښتنه وکړه صاحب اعمال د کوم ځای نه تار وړو و د جاهلیت په وخت کې اسما یو قرض بچا باندې هغه وسترو ته هیڅ پتا باندې مې خرچه کړي و د خپل ګوتې په خپل کې ورکړي چې دردي پورې ارچ استفراق کړه و دا ولی و کې دې چې پاغه وخت کې تا نه روا دمونه ویلې او دا حرام شمه د خیر لاله شمه عمل به الله نه ملي امام احمد ابن حنبل داغه په هغه وخت کې چې اسلامي حکومتونه و پوره جوړ حکومتونه و یو دوه زمون په حکومت پېښو نو هیڅ صد دغه دوړو نه د خپل خوراک او ساک جدا کی ولکه دا ولی وی اسنه کدا حکومت په چا باندې ظلم وکي داغه مظلوم حق راوال اسماري بچله به تنخواه کې ورکی نو دا د ظلم مال اسماري خېټه لاړ شي الله بس ما عمل نه قبلې یو ورځ به دغه انګور وا د زوی کزه
څه خمبیر پاتې شو وې دې راوښو درې کې وګرځو تقریبا شپږ میاشتې احمد ابن حنبل د درې میان ونه خواړه وې اسنه چې کوم مې دا خمبیر خورلې او داغه وګه جوړه شوی هغه زما دې مېدې لرا شو په دې وخت کې زما بدن به ورنه جوړ شي بیا بس ما عمل الله نه قبلې رسول الله فرمایي وې چې کله انسان خوراک حرام خوري جامه حرام کا ارسمه دعاګانې وږي څنګه الله نه مني دین ځان ساتره په کار دي حرامونه قران کې رب العالمین دا خبره کړې ده چې اے رسولانو اول خوراک حلال کړي دغه نور څه به منزل راشه اول د منځ خمس موږ الله سره نشته د زکات نشته د جهاد نشته د دعوت نشته د حج نشته خوراک به حلال کې دغه نور څه به راشه نو د درې خبره ورته وکړلې د دې وجنه ابو هريره سے فرمایي اگر که سند علماء په دې روایت کلام کړي لري وې الله نبی فرمایلی دي چې کله یو سړی د چا نه قرض والی په دینیت باندې جزبه دي صاحب له بنا ادا کوم استه قبضه به کوم نور بس ما سري نو مد قرض ورکم چې لکه مال قرض راکا وی فهو سارق ودا سړی غلاګر دي څومره مال چې دا پیدا کوي هغه ټول حرام دي اې دې وجنه سړی په دانیت کې جزبه ادا کومه د زهري نه نقل دی رسول الله فرمایلی دي وکم یو سړی چې خو غني چې الله سره مینه وکي او رسول الله دغه خبره رښتې کوي او د امانت له حاجه ساتي او ګوندې له zarar نه ور کوي عبد الله ابن مسعود ویلي وساسو دین نشولنه شور کوي هغه د امانت او اخر چې باندې کې هغه منځ دی حسن بصری دا خبره ذکر کړې ده چې کله انسان په مانځ کې عاجزي نه کوي د منځ د الله په دربار کې نه قبليږي ځکه سړی په مانځ کې د الله مخې له ودرېږي او قیامت کې او چې منځ په سړی باندې سپکې نو بل بکم شه به باندې درن شي دین کې عمر رضی الله عنه سړی مانځله کاته چې مونږ به درس والے نو مونږ نه درس هغه په خپل منصب باندې پر خودل کې نه ایسه به معزول کړه یو روایت کې راغلی دی عبد الله ابن عمر فرمایي و اول ما خلق الله عز وجل من الانسان اول چې الله رب العزت انسان نه پیدا کړ داغه فرج خاصه اندام ثم قال به ویل هذه امانتي داس ما امانت عندك استاثر انسان دا فلا تصح الا في حقها دا مگر په خپل حق کې دا فرج امانت ته دا وق امانت ته او دا سترګې امانت ته دی وجه موږ دا خرڅول هم نشو رب العالمین به دې باره کې موږ ته پوښتنه کوي رسول الله فرمای وی چې کله انسان د دې جبه د خاص اندام ذمہواری مال راکړي چې به غلط نه استعمالوم زور در جنت ذمہوار ځکه دا موږ د الله مانتونه دي چې کله دا موږ غلط استعمال کړو الله به موږ پوښتنه کوي خامخا راکاږي به موږ سهل ابن سعد الساعدي نقل چې رسول الله فرمایلی دي عبد الله ابن عمر له وی کیف بک ستاب سهل چې کله باقی پاتش به ډیره دا خبره وکړه او به ورته ویل چې عمل کوو به ما په هغه څه باندې چې ته پیژنې ودع ما پرې دا هغه چې ته بد غني او ته باندې د خپل ځان حفاظت ضروری دی چې اسنه ګوره په ګډ وړو کې ورختنش بیا برمان کې هیڅ پیدا بدل نه کی او د عبد الله نقل رسول الله فرمایلی دي چې چا سره امانت کې خودل شو او دې به ادا کې وېد چې انسان رب العالمین دغه دنیا وهره ایستورګي بنی کاباله یو سړي سره امانت کې خود دلته بیرته خپل سره ادا کی انس بن مالک فرمایي وی رسول الله موږ خطبه کوله وی ویلې چې خبردار لا ایمان لمن لا امانت له چې کله انسان د امانت لحاظ نه سدي بده کې بالکل سره ایمان نشته یو سړی د امانت لحاظ سدي بده کې ایمان نشته ولا دین لمن لا عهد له یو سړی په لوش باندې وعده نه کوي د بالکل ګوره دین نشته دینه بعض علماء دا نفي د کمال د پاره ده لیکن نفي د کمال په دوه کې اسمه یو کمال استحبابي او بل وجوبي استحبابي دا معنی چې د سړي ټول کارونه پوره کړی دي مګر بعض مستحبات ته پاتې دي قران او سنت دا خبره نه ذکر کوي وجوبي دا معنی چې واجب ته پاتې دي که حقوق العباد مراد شنه به نفي استحبابي دا او چیرته عام شي به وجوبي ده دلته به تاسو توجه کوئ د امانت سره د ایمان تذکره وکړو د دین سره د عهد سره د دینه وېزکه دا امانت پټ شه دي نو د ایمانم پټه مسله د زړه کې او دا لو شي هغه خلکو لکارونه کې هغه سره دین کې خودو د امانت به باج اقسام ووري یو سره تاسو سره امانت کی دي مال د یو قسمه یو سړي سره امانت کې خود له وعده یو سړي سره امانت کې خود له خلافت یو سړي په یوځای کې امام شو یو سړي په یوځای کې رئیس والی شو امیر شو دا ټول امانتونه دي چې دې صحیح تربيت ونه کې چې کوم انسان نظر ما تحت دی دا انسان خائن دی حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي وې چې کله یو سړی په چا باندې امیر شي او د مامورینو د ماتحت کسانو کې تربيت ونه کې وې د انسان رسول الله فرمایي د جنت بیم ګوره بالکل ونه ګوري ته به خوشاله کوم چې زه په یوځای کې والیم زه په یوځای کې جرګمار ما زه په یوځای کې مدرس ما زه په یوځای کې امام ما زه په یوځای کې عالم ما بلکې دا څومره ملګری چې سره خو الله ناس مامورینا دا ټول رسول الله فرمایي دا الله مانت سره کپدې کې شرط کمې ته یو کې ته چې مرشو الله به تا جنت نه بونی شي د جنت دوی پتا باندې حرام
خبره کې امانت دی چې شری هغه دی خو وکړه ترمذی کې روایت ده ته پوښتنه دا خبره زما سره امانت ده زمونږ د الله د خوانه فرایض دا امانت دي دا فروج امانت دی او دا بدن امانت دی او دا حدیث به د درجه شه دا ګور صحیح حدیث دی نو حاصل لا رسول الله فرمایي درې سو شپه ته خوینو کې عیسی په چا کې موجوده شو الله به دا سړی جنت لبوږي پاګه کې څلور اونګ ویلې خوینه یو مونږه پای کې حیا ویلې دوی مرشته دریم شجاعت او څلورم امانت او سبا ان شاء الله کې د جون باقي د قسم الغیث د غصې په اړه کې به تذکرہ کوو رب العالمین موږ تاسو ته فکر کې شدا خوینه بزن کې پیدا کو تر څو پر الله رب عزت موږ تاسو جنت لبوږي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه